که تاسو ته یو چا عکس یا تصویر راستولی وي او پر هغه د عکس پر مخ باندې یو ایموجي یا هم یو سټیکر ایښی وي او تاسو ته نه در معلومیږي چې دا اوس څوک دی چې عکس دی، نو دغه سټیکر څنګه جیني ایسته کولی شو؟ اول زه راځم دغه اپلیکیشن ته. په دغه اپلیکیشن کې پر پیک ورته کلیک کوم او هغه تصویر چې ماته یو ملګري راستولی پر مخ باندې ګورئ دغه ایموجي یا هم دغه تصویر دی، ګورئ دغه اوس زه ځینې پاکوم. څنګه یې پاکوم؟ دلته یو نښه ماته راکوي چې دغه نښه ده، دغه نښه زه کلیک کوم، داسې پر دغه ایموجي باندې یې ګرځوم. بخښنه زه غلط شولم، ما دغه نوره خوا په ونیوله، داسې دغه سټیکر باندې زه دغه خط ایستاوم او بیا ورته پر ریمو باندې کلیک کوم. یو څه انتظار کوو، ګورئ ملګرو چې دغه مخ نه دغه ایموجي یا تصویر پاکوي او تصویر خپل حال ته رسوي. ورته وګورئ ملګرو، تصویر یې خپل پر پخواني حال باندې کوي، مخ یې ښکاره سو. نو که تاسې هم غواړئ چې دغه اپلیکیشن په اړه معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو پوره وګورئ. د هر څه نه مخکې که مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې تاسې ګورئ یو لایک سره ورکړئ. ملګرو دغه کې تاسې د یو اپلیکیشن ضرورت دی. دا اپلیکیشن لینک ما تاسې د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی او په پلی سټور کې هم درته ښیم دغه اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن څه کار ورکوي او په پلی سټور کې چیرته دی، نو هغه هم درته ښیم. پلی سټور ته به راسو، پلی سټور کې ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن دی، دغه تاسې هم پیدا کولی شئ. ریټچ ریموو ابجیکټس دغه اپلیکیشن دی او د لینک یې هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته. د اپلیکیشن به دلته پر اوپن ورته کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به ځان سره اوپن کړئ. کله چې مو خلاص کړئ داسې نه هېڅ طریقه نه غواړئ، ته به داسې اول اپلیکیشن ته راسئ، داسې اپلیکیشن به درته داسې خلاصي. ورته پر پیک پوټو باندې کلیک وکړئ، بیا پر ګیټ نو باندې خو دغه اول واري دغه پیک پوټو دی، دغه باندې ورته کلیک وکړئ. تاسو به وایئ ستاسو موبایل ګیلرۍ ته هلته همغه تصویر پیدا کړئ چې یو چا د ایموجي یا هم تصویر په سټیکر پر کړی، هماغه چې مو کله انتخاب کړئ. دلته به راسئ د دغه څه دغه کوم رنګ چې تاسې درکوي دلته پر دغه ایموجي باندې ګوته تاسې وګرځوئ دغه ایموجي به ټوله پشکې راولئ او بیا به ملګرو ورته پر ریموو باندې کلیک وکړئ. دغه ریموو تاسې ته ښکاري، پر دغه ریموو به ورته کلیک وکړئ او دغه ایموجي به ټوله د دغه نه پاک شي او دغه عکس تاسې به ځان سره سیو کړئ. دا یوه طریقه که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک. مننه.